قرآن رڼا را لېږلې ده دا د قیامت پورې د الله د طرف نه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یو زنده معجزه ده دا قرآن ننم دا قرآن رڼا ده د تیرو نه دې وباسي څنګه دې وباسي منګه او تاسو په خپلو ینکل نوجوانانو باندې نظر واچو چې دا د مسلمان بچی دی په خپله باندې کله کله دا نوجوان منظم کوي کله به کې د ځان نه شیخ جوړ کړي روزې لم روان دی باجوړ پیزا دا ده خو د دې نوجوان هلک ژبو ګوره ژبې د لندن او د امریکا او د یورپي ملکونو انټرنیشنل فلم خانه جوړه کړې ده د په جب کې هر قسمه فلم میلاویږي لتخرج الناس من الظلمات الى النور دا قرآن صرف قصه وه لا يبقى من الاسلام الا اسمه ولا يبقى من القرآن الا رسمه قرآن صرف رسم دی چې له پلانکی جماعت کې ختم دی خدای مو وکړه ټول شي زمونږ د جمال الدین مولوی صاحب خبره وي امین ختم دی ته وي چې چیپ کې وسکی وي ختم مې خوړلې دی ختم لتلی چیپس کړي دی کوي څو پورې چې د انسان زړه ته قرآن او علم د قرآن نه راغلی د هغه په زړه کې به تردد او شک پروت وي که د شک نه یو سړی یو نارینه یو زنانه د شکونو نه ځان وباسي د وهمونو د خیالاتو نه ځان وباسي او خپل زړه په یو خاص مضمون باندې کلکول غواړي د هغې دپاره قرآن دی نسخې قرآن دی لتخرج الناس من الظلمات الى النور قرآن د دې دپاره مې الله فرمایي زما حبیبه تا ته رالیږلی دی چې وباسې خلکو لره د تیرو نه رڼا ته زمونږ د کابل ګرام د شیخ نور الله مرقده مایا نازمانه د خپل دور سره د لګولو په تقاضا بې ادا کوله چې وباسې خلکو لره د تیرو د غلامۍ نه الی النور هغه رڼا د ازادۍ ته د غلامۍ د تیرو نه خلک وباسي معلومیږي دا حریت او د حریت سبق قرآن ورکوي ازادي هغه په دین باندې راځي هغه ازادي هغه په ایمان باندې راځي د ازادۍ کتاب هغه قرآن دی څو پورې چې د چا نصاب د چا د تعلیم سبق د چا د درس سبق د چا نظریه د قرآن نه ګرځېدلي د هغه که پښې ازادې شي نو ذهن د هغه به غلام وي کما پې زمانې نه لکه ډیر خلک دسې دي اگر چې دی باچاهان اگر چې دی سرمایه‌داران خو هغه د کافرانو د هغې د قوانینو د کافرانو د دستوراتو او د هغې د رالیږلی شو خبرو غلامي کوي هغه کې ایمان دوړه کولو تم تیار دی پای کې قبر ته په بیمانۍ کې تللو تم تیار دی دا ولې د دې غریب د قرآن نه دی خبر چې هغه د قرآن تلاوت داسې کوي لم لید لم لود لم کوب 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 پخوا زمانه کې زمونږ پاکستان کې یو مشر ویل ما ته د دې ریډنګ غلط لیکلی و انا لله و انا الیه راجعون د ده به عقیده څه برابر شي د ده به اخلاق څه برابر شي اخلاق د عربو څه د قرآن د نازلېدلو نه وړاندې د عربو اخلاق دا و خپله میرنۍ مور هغې که ځان له په نکاح کوله که هغې په چا خرڅوله هغه د یو زناور په حیثیت کې ستا د کور ګډه د کلالیو که خرڅوي چې قرآن نو نازل د هغې شان دا و دوه خویندې هغه په یو ځای باندې را جمع کول دا د هغې اخلاق و خپله خور خپل مور د هغې د حیا خیلو سره نه و ولې پیغمبر نه و کتاب نه و د الله د آسماني احکاماتو څه تعلیم او د هغې تدریس نه و